دا بعض خلکو یو نوی تقسیم راویستی دی توحید چې هغه د سلف صالحینو د تقسیم نه خلاف دی او هغه تقسیم د توحید په څلور قسمه کول او یو پکې راویسته توحید حاکمیت. د توحید حاکمیت د سلف صالحینو جدا قسم د توحید نه دی ذکر کړی بلکې توحید حاکمیت په یو اعتبار سره په الوهیت کې راځي په بل اعتبار سره په ربوبیت کې راځي. په دې اعتبار سره چې الله حاکم دی نو د په ربوبیت کې دننه راځي. په دې اعتبار سره چې د الله حکم منل پکار دی او د الله حکم چې نافي شی به مني په دې اعتبار سره په الوهیت کې راځي. نو د دې تقسیم ځان لکول چې د توحید حاکمیت او بعضو خلکو دې له ډېر زور ورکړی دی او هغه بنیادي مسئلې پرېښود. ته چې کله توحید الوهیت ربوبیت اسماء او صفات بیان کو توحید حاکمیت پکې دننه راغی دې جدا بیانولو ته ضرورت نشته. نو دا یو فایده او یاد دهاني دی خویندو ورونو ته ځکه چې نن سبا ما اکثر خلک لیدلي دي چې په دې فیسبوک باندې او په انټرنیټ باندې او په واتساپ او په دې مواقع تواصل باندې لګي دا توحید پکې وایي څوک نه بیانوي او توحید حاکمیت خلک نه مني. چې یو سړي دا وایي چې توحید ربوبیت منم الوهیت منم اسماء او صفات منم حاکمیت پکې دننه راغی. بله اهمه مسله هغه دا یاد ساتئ چې زمونږ په ملکونو کې او زمونږ په علاقو کې او زمونږ چې کوم اکثر د تبلیغ کې او دعوت لپاره چې کوم عام خلک ګرځي دا ټول د توحید ربوبیت ته خوا او شا کې تاویږي راتاویږي. اسمان الله پیدا کړی او ځمکه الله پیدا کړې ده او غرونه الله ودرولي دي او باران الله راوروي او ژوند الله ورکوي او مرګ الله دا خو ابوجهل هم مني. خو بنیادي مسلې له راشه بنیادي مسله سره بنیادي مسله دا ده چې عبادت به نه کېږي مګر د یو الله سبحانه وتعالی عبادت به کېږي. دې توحید له زور ورکول پکار دي. د توحید ربوبیت واضح دی خو د توحید الوهیت او بیا زمونږ په ملکونو کې توحید الاسماء و صفات ځکه چې هلته ګمراه فرقې چې کومې دي په باب د اسماء و صفاتو کې معتزله جهمیه ماتوریدیه اشعریه دا ټول هلته میلاویږي تاسو ته. نو اهمه نقطه علماو ته د خصوصي نصیحت ته او واعظینو ته او مبلغینو ته او دعاتو ته او تبلیغیانو ته ټولو ته او استادانو ته که په سکول کې دی او که په جامعه کې او که مدرسه کې وي چې توحید الوهیت او توحید اسماء و صفات دا داسې بیان کې لکه څنګه چې په قرآن او حدیث کې راغلی دی. الله دې موږ له توفیق راکړي دې د واضحه کوو.